الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. محترم ورونو موږ په مخکنی درس کې د اودس مسنونه طریقه ښودلې وه، د اودس عملی طریقه. نن راځو د اودس فرضونه، سنتونه، مکروهات او ماتونکي څیزونه. په اودس کې کوم شیان فرض دي راځي چې دا وپیژنو. اول مخ وینځل، دویم لاسونه تر څنګلو پورې وینځل، دغه رنګي د سر مسح کول او خپې تر ګیټو پورې وینځل، خپې د ګیټو سره وینځل او دغه رنګې په ترتیب سره اودس کول، ځکه نبي علیه السلام کله بې ترتیب اودس نه دی کړی. داسې نه دي کړي چې کله مخ وینځلی شروع د مخ نه کړي، بیا یې مسح کړي، بیا خپې وینځلي، بیا یې لاسونو ته اوبه اچولي، بلکې په ترتیب سره یې اودس کړی او حدیث کې راځي ابدأوا کما بدأ الله به. شپږم محترمو اندامونه پر لبسې وینځل، په دې کې وقفه نه کول، دا چې دی لازم او ضروري دي. راځو د اودس سنتونو ته. په اودس کې کوم شیان سنت دي؟ نو محترم ورونو، کله چې انسان د خوب نه راپاڅېږي مخکې د دې نه چې خپل لاس په لوښي کې داخل کړي او د دې لوښي نه اوبه راوالي د اودس دپاره، نو باید خپل لاسونه درې ځل دا وینځي. دویم د مسواک استعمال، د مسواک استعمالول دا هم سنت طریقه ده. دریم محترمو د ګیرې خلال کول، دا منګه په مخکنی درس کې ویلو چې ګیره باید څنګه خلاله. څلورم محترمو هر اندام درې ځله وینځل دا سنت دي، سوا د مسې نه چې هغه یو ځل ده. دارنګې محترمو د لاسونو او خپو ګوتو خلال کول چې دا موږ مخکې ښودلي چې هغه باید څرنګه خلال وشي، د ګوتو د لاسونو ګوتو او د خپو ګوتو ترمنځ. دارنګې محترمو په مخ او لاسونو او خپو کې ډېرې حصې ته اوبه رسول، دا هم سنت طریقه ده. اوم د اودس نه وروسته دعا، د اودس نه مخکې دعا بسم الله، د اودس نه وروسته دعا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، دا هم سنت دی په اودس کې. دا شو د اودس سنتونه. راځو د اودس مکروهات، هغه شیونه چې باغی سره اودس مکروه کیږي. نو اول په پلید ځای کې اودس کول، په پلید او ګندزي کې اودس کول، د سره اودس مکروه کیږي. دویم محترمو اندامونه د درې ځلو نه زیات وینځل، د سره هم اودس مکروه کیږي، ځکه نبی علیه السلام دې ته ظلم او زیاتی ویلي ده. سنت طریقه دا ده چې باید درې ځله اودسونه، درې ځله اندامونه وینځلی شي په اوداسه کې. دریم محترم اوبه ضایع کول، ډېرې اوبه استعمالول، دا هم د اودس د مکروهاتو نه دي. او په اودس کې سنتونه پرېښودل، دا کوم سنتونه چې ذکر شو دا په اودس کې پرېښودل، دې سره هم اودس مکروه کیږي. اوس راځو د اودس ماتونکي څیزونه، هغه شیان چې هغې سره اودس خرابیږي او اودس ماتیږي. ناول محترمو د دوانو لارو نه، د وړو بولو، وړو میتیازو او غټو میتیازو لارې نه څیشی وتل، یو څیز وتل، دې سره اودس چې دی هغه ماتیږي. لکه میتیازې شوي، منی، ودي، مزي او هوا، په دې ټولو سره د انسان اودس چې دی هغه ماتیږي. محترم ورونو، خوب کول چې انسان عقل د دین لاړ شي، نو په دغه خوب سره اودس ماتیږي، او هسې پریشانۍ کې چې سړی لاړ شي نو هغې سره اودس نه ماتیږي. دریم محترمو خپلې شرمګاه سره لاس لګول په د شهوت د وجې نه، په شهوت سره د خپل عورت سره لاس لګول، دې سره هم اودس ماتیږي. او حتی علما دا هم وایي که چېرته یو انسان بغیر د شهوت نه او په منځ کې حایل نه د دې او د شرمګاه او دا سره لاس ولګوي، څه پرده نه وي، نو دې سره هم د انسان اودس چې دی دا ماتیږي. نو احتیاط کول پکار دي. دارنګې مرتد کېدل، کله چې انسان دین پرېږدي نو دې اودس دې سره مات شو، که دا چېرته بیرته دین ته واپس شو نو دا به اودس کوي. پنځم محترمو هغه څیز چې هغې سره اودس ماتیږي هغه د اوښ غوښه خوړل دي. کله چې یو څوک د اوښ غوښه وخوري نو هغې نه پس به بیا دا اودس کوي، ځکه دې سره اودس ماتیږي. شپږم د بدن نه ډېر پلید څیز وتل، دې سره هم اودس ماتیږي. دا د اودس فرضونه، سنتونه، مکروهات او ماتونکي څیزونه. د بل درسه پورې د الله په امان.